هندوې ته راځه چې کلمه کړم درته تیره هندوې ته راځه چې کلمه کړم درته تیره هندوې ته مې هیڅ په جهنم نه پیرزو احمدزي میډیا یوټیوب چینل ډیرو درنو کتونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم راغلی یو نن د لغمان ولایت مهترلام بابا اړوند مرکزي سیمې هندوانو پارک ته هغه ځای چې د هندوستان په مالي لګښت باندې جوړ شوی دی او دغلته د لغمان ولایت مهترلام بابا د اوسیدونکو لپاره یې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي په دغه تفریحي پارک کې به له ډېرو خلکو سره هغه ځوانان چې دلته موجود دي له هغوی سره به خبرې ولرو له موږ سره پاتې شئ چیرې مه ځئ ویډیو تر پایه وګورئ کتونکو دلته راغلي یو له نخود خرڅونکو سره چې په هندوانو پارک کې دی خپله روزمزدوري کوي له ده سره خبرې کوو سړی مو شو نوم السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې اجمل د پلار نوم مې محمد رسول د الینګار اوسېدونکی څومره وخت کېږي چې په دې پارک کې تاسې دغه نخود خرڅوئ تقریبا داسې ونیسه چې دا 4 کاله کېږي مخکې مې جاله خرڅوله بیا د ژمي موسم کې به مې ماشین خرڅول څه کال طالبانو د دولت په هغه اساس چولې مې شروع کړې او دغه د هندوانو پارک کې ګڼه ګوڼه ستاسو کار څنګه دی شکر د خدای نه راضي یو شته داسې ګڼه ګوڼه مخکې لکه کم دولت کې چې ګڼه ګوڼه وه اوس دې دولت کې دومره ګڼه ګوڼه نشته بل دولت کې ګڼه ګوڼه زیاته وه جمعې ورځ به څنګه یاست جمعې ورځ ښه وي لږ بریباري سودا پکې ښه وي په وروستیو کې د هغه خلکو ته پیغام څه دی چې هغوی له هېواد څخه فرار کوي د بیکارۍ له وجې او یا هم د کار پر ځای نورو غیر قانوني لارو ته مخه کوي زما غورونو ته دا پیغام ده چې له خپل زحمت او کوشش دی وباسي همدا له خپل وطن ښه ده راغلی یو دلته له ځوانانو سره مرکې کوو یو ځوان مو پیدا کړی له ده سره به لومړی وغږېږو نوم مو نوم مې میرویس شجاع ده او له کوم ځای څخه یې د لغمان ولایت د مرکز اوسېدونکی یم میرویس جانه د دغه پارک په اړه که لږ معلومات راکړي ولې ورته د هندوانو پارک وایي پارک خو دته د هندوانو پارک ځکه وایي وروره چې دغه د هندوانو په مالي لګښت باندې جوړ شوی ده او داسې یو 4-5 کاله کېږي چې دا د جمهوریت په وخت کې جوړ شوی و دغه نیالګي پکې کېنولي دي کې او اوس هم کارکوونکي ورته نیولي همغه حفاظت کې او سره له دې نه دغه پارک نور هم ورزشي میدانونه شته ده څومره وخت کېږي چې دغه پارک جوړ شوی ده یاره 4-5 کاله شاوخوا کېږي چې جوړ شوی ده او دغه پارک ځوانانو ته څه ډول اسانتیاوې برابرې کړي یاره اسانتیاوې خو ډېرې برابرې کړي ځکه دا ځای چې دا لږ غرنۍ غوندې سیمه ده ډاک ده دلته داسې ده دغه پارک ډېر مهم و په دغه پارک کې ځکه دلته د فوټبال میدان هم شته ده پارک ده او والیبال هم پکې هلکان کوي یګان کرکټ هم پکې کوي او حوض هم لري دلته کرکټ اکاډمي هم ده ورسره نو ډېرې اسانتیاوې خلکو ته برابرې کړي ځکه چې دا مخکې چې و خاص میدانګاه او داسې خاص یې نه و او دا پټیو ساحو نمبره ساحه ده که نه نو ډېرې اسانتیاوې خلکو ته برابر د احمدزي میډیا درنو کتونکو دغه پارک د ډېرو اسانتیاوو باوجود یو منار هم لري چې د ازادۍ څلی په نامه باندې یې نومولی دی دغه څلی هم د دغه پارک په تقریبا مرکزي ساحه کې جوړ شوی دی چې د پارک ته یې ځانګړې ښکلا ورکړې ده